سلامونه ملګرو، بیا هم ښه راغلاست. په دې ویډیو کې د پروژې د مدیریت په دریمه مطالعاتي ساحه کوم چې د پروژې د مهالویشو مدیریت دی سره خبرې کوو. دې ته پروجیکټ سکیجول مانجمنت وایي. د پروژې د مهالویشو د مدیریت په مطالعاتي ساحه کې شپږ فعالیتونه شتون لري چې اول د پروژې د مهالویشو د مدیریت دپاره د پلان جوړول دی. دوم د پروژې د فعالیتونو تعریف او توصیف دی. دریم د پروژې د فعالیتونو طبقه بندي ده. او څلورم د پروژې د فعالیتونو لپاره د مودې تخمین دی. پنځم د مهالویشو جوړول او شپږم د مهالویشو کنټرول دی. اوس راځو دغه شپږ واړه فعالیتونه کوم چې د پروژې د مدیریت په دریمه مطالعاتي ساحه د مهالویشو د جوړولو په مطالعاتي ساحه کې شتون لري یو په یو سره مطالعه کوو.